دا نیکمرغه لوی اختر د رارسېدو په مناسبت د علی قدر امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوی هبة الله خنزاده صاحب حفظه الله تعالی دا مبارکی پیغام. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ترجمه: ويا اي محمد دویته بشکل منزما او قربانی زما او طاعتونه د ژوندون زما او مرګ زما پر صالح عمل خاص الله لره دی چې رب او پالونکی د ټولو عالمیانو د جهان دی. واتموا الحج والعمرة لله واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب. ترجمه: او پوره ادا کړئ حج او عمره خاص الله جل جلاله لره او ویریږئ له الله جل جلاله څخه او پوه شئ چې بېشکه الله جل جلاله ډیر سخت عذاب ورکوونکی دی. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. قال: رأيته واضعا قدمه على صفاحهما ويقول بسم الله والله أكبر. رواه متفق عليه. ترجمه: لا حضرت انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوه ښکرونه والا پسونه چې د هغه ښکرونه اوږده وو یا دا چې ښکرونه یې مات نه وو او برګ یعنې د تور او سپین رنګ قرباني وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بسم الله الله اکبر ویلو سره په خپل لاس مبارک سره هغه ذبح کړل. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په اړخ یا په غاړه باندې پښه مبارکه ایښې وه او بسم الله الله اکبر یې ویل. خلاصه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دو برګو او ښکرورو پسونو سره قرباني وکړه. هغه یې په خپل لاس سره ذبح کړل، بسم الله یې وویله او تکبیر یې ووایه او خپله پښه یې د هغو په اړخو ایښې وه. عن عائشة رضی الله تعالی عنها أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. ترجمه: ببي عائشة رضي الله تعالى عنها فرمي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د ابن آدم د نحر د قرباني کولو د ورځې داسې هیڅ عمل نشته چې د الله جل جلاله په نیز د وینې بهولو یا قرباني کولو څخه زیات محبوب وي او د قربانۍ هغه ذبح شوی حیوان به د قیامت په ورځ د خپلو ښکرونو ویښتانو نوکونو یعنې خنګرو سره راشي او د قربانۍ وینه مخکې د دې څخه چې په ځمکه توی شي یعنی د ذبح کولو د ارادې په وخت په بارگاه الهی کې قبلیږي. نو تاسو د دې په وجه یعنی قرباني کولو سره خپل نفس خوشحاله کړئ. خپلو ټولو مؤمنو مجاهدو افغانانو او مسلمانانو ورونو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وبعد تاسو ټولو ته د هر څه له مخه د لوی اختر مبارکي وایم. الله تعالی مو عبادتونه، قربانۍ، حجونه، خیراتونه او نور نیک عملونه قبول کړه. دا چې د عبادت او قربانۍ دغه ورځې په داسې حال کې لمانځو چې د شرعي نظام او سرتاسري امن څخه د الله تعالی په نصرت د اسلامي امارات د شهیدانو او معلولینو د قربانیو او د مسلمانانو د دعاو په سبب برخمن یو. نو په کار دی چې ټول د الله تعالی شکر ادا کړو. محترمو ورونو، اوس زموږ او ستاسو مشترک مسؤلیت جوړیږي چې د موجوده فرصت څخه ښه استفاده وکړو. د شرعي نظام د پرمختګ او کامیابۍ لپاره لا ډېرې هڅې او کوښښونه وکړو. خپل اتفاق او اتحاد لا نور تقویه کړو او هر مسؤل خپل مسؤلیت ته متوجه شي، غفلت ونه کړي، خپل وظایف پر خپل وخت سرته ورسوي، یو د بل سره همغږي وکړي، یو د بل په کارونو کې مداخله ونه کړي او پوره کوښښ وکړي چې شریعت اول پر خپل ځان او بیا پر نورو تطبیق کړي.